سلامونه پښتنه مینه درنو ملګرو په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. امین شیرزاد ټیچ چینل نه ځل بیا د سره پلان کوم. درنو ملګرو زموږ نن ویډیو په دې اړه ده چې څنګه د انټرنیټ نه په افغانستان کې پیسې ترلاسه کړو آنلاین ډول. نو ډیره مهمه ویډیو ده، په دې هیله چې تر اخره را سره پاتې شي او یو څه زده کړئ او یو څو طریقې تاسو ته ښیم چې هغه قانوني طریقې دي او په واقعیت سره موږ کولی شو له انټرنیټ نه په هغې طریقو باندې په افغانستان کې پیسې وګټو. په نوره نړۍ کې موږ کولی شو چې په اسانۍ سره د یو ویب سایټ نه پیسې وګټو، بې خط په اسانۍ سره ترلاسه کړو. ولې بدبختانه په افغانستان کې مشکلات ډېر زیات دي، ځکه داسې پوره باوري آنلاین ډول آنلاین کمې کمپنۍ چې دي هغوی چې کوم کار کوي په اول خو په افغانستان په دې دولت دونه اعتمادي نه دي. بله مهمه موضوع زموږ آی ډي کارت دی، زموږ تذکري تر اوسه الکترونیکي نه دي. درېیمه خبره موږ ته اکثره مشکلات خپله بینکونه جوړوي، هغوی ډېرې ستونزې موږ ته راولاړوي چې تاسو چې آنلاین پیسې وګټئ نو هغه بیا موږ ته په اسانۍ نه راکوي. نو ډېر مشکلات دي او نن مې یو څه سرچ کړی دی په دغه باره کې چې څنګه په افغانستان کې صحیح توګه قانوني طور پیسې وګټو او هسې وخت د یو چا ضایع نه کړو. نو زه تاسو ته یو 5-6 طریقې ښیم، نو امید لرم چې هغې نه به حتما تاسو یوه تاسو لپاره اسانه وي او تاسو به یوه تعقیبوئ او باوري یم چې یوه به عملي کوئ او پیسې به د هغې په ذریعه باندې له انټرنیټ نه ګټئ. ملګرو ویډیو نو اوږده هم ده، اوږدېږي رانه، نو که زما چینل چا نه سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ او دا ویډیو که مو خوښه شوله لایک یې کړئ، کمنټ راته پرېږدئ څه پوښتنه وي او له ملګرو سره یې شروع کړئ. وبخښئ ملګرو سره ویډیو شیر کړئ. نو راځو ویډیو رانه اوږده نه شي، تاسو ته هغه طریقې ښیم چې په افغانستان کې مونږ څنګه او په کومو طریقو پیسې ګټو. لومړی خو د یوټیوب خبره ده. یو څو طریقې دي. اول راځو یوټیوب ته. یوټیوب په ذریعه باندې، دویم بلاګر دی او دریم اډموب دی. څلورم پنځم ایپو مطلب فیسبوک دی. خاص دی لکه مثال د فیسبوک. نو دغه یو څو قانوني او واقعیت دغه لارو باندې موږ کولی شو چې په آنلاین ډول په افغانستان کې پیسې وګټو. بعضې داسې ویب سایټونه دي چې په هغه افغانستان کې په نورو نړۍ کې کولی شي موږ ورنه باندې پیسې وګټو، خو په افغانستان کې بیا د هغوی پیسې لاسته راوړل ګران کار دی. لکه پر مثال وبخښئ یو بل هم پاتې دی، شپږم ډېر مهم چې دی هغه ما سره هم دی پیونر ماسټر کارت. نو دغه شپږ طریقې دي او په دغې طریقو باندې موږ کولی شو چې له انټرنیټ نه پیسې وګټو. لومړی یوټیوب دی. د یوټیوب هر یو خپله ځان ته پالیسي لري. یوټیوب لري، بیا بلاګر لري، همداسې پسې لاندې د اډموب لري، واوا لري، فیسبوک لري، پیونر لري. نو د دې هر یو دپاره ځان ته شرایط دي، که هغه شرایطو باندې برابر یې تاسو او هغه شرایط کوم چې هغوی ایښي او په هماغه طریقه تاسو کولی شئ ځان باندې باوري، ځان باندې اعتماد لرئ، هغه وکړئ. لومړی راځو یوټیوب ته. زه تاسو ته 5-6 ښیم چې هر یو تاسو پکې په ځان اعتمادي، په ځان باور لرئ چې زه په دغې 5 کې کولی شم په یو کې کار وکړم. نو زه یقیني یم، باور در کوم چې تاسو به پیسې په اسانۍ سره وګټئ په خپل کور کې او په خپل ځای کې. دونه وخت هم تاسو نه لګېږي چې تاسو ډېر وخت دې دپاره راځئ. لومړی یوټیوب کې څنګه پیسې ګټو او د دوی څه پالیسي ده. یوټیوب لومړی به تاسو یو جیمیل اکاونټ جوړ کړئ. جیمیل اکاونټ نه وروسته
د دوی بیا به یو یوټیوب چینل پکې جوړ کړي، هغه به ویریفای کړي. زه به انشاءالله راتلونکي کې دا هر څه درته ښیم، خو صرف اوس د دوی طریقې ته ښیم. ویریفای به یې کوي، یوټیوب به ویریفای کوي، او د هغې نه وروسته به بس یو بل د دوی یو څه د دوی خپل یو څو کنډیشن شرایط دي د یوټیوب، د دوی خپل شرطونه دي چې هغه پوره کړي، هغې نه پس بیا ته پیسې ګټي. داسې نه ده چې سمدستي ته یوټیوب جوړ کړې، ویډیو په اپلوډ کړې او تا ته په یوټیوب باندې پیسې درکړي. بس نه، دوی یو څو ډېر سخت شرایط دي. اول پکې دا دی چې ته باید 1000 سبسکرایبر ولري، مخکې ګمان کوم دا 10,000 سبسکرایبر ولري. دویم پکې 1000 سبسکرایبر، او دویم سبسکرایبر مطلب لیدونکي، او چې هغه تاسو چې هر یو بعضې داسې پلکاو لري. بل په دې دویم پکې 1000 سبسکرایبر، بل 4000 ساعته واچ ټایم. یو تاسو د 4000 ساعته باید تاسو د یوټیوب چې کومې ویډیوګانې ورته جوړې کړي دا 4000 ساعته باید هاور مطلب ګنټې 4000 ګنټې یو ویډیو چې تاسو ویډیوګان کې هغه یو کسل ویډیوګانې خو مطلب چې ټول سره راټولول کوي چې تاسو دا 4000 ساعته پوره شي او چې 4000 ساعته تاسو ویډیوګانې وکتل شي هغې نه پس بیا تاسو ته پیسې درکوي. بل دا 1000 سبسکرایبر او 4000 ساعته ویډیو دا کتونکي دا باید تاسو په 12 میاشتو کې 12 میاشتې وخت تاسو درکوي. نو خو کافي وخت هم دی، وخت لرئ، په دې کې ډېر کار کېږي او کولی شئ چې پرېمانه پیسې ورنه وګټئ د دې په ذریعه باندې. نو بیا دې کلم چې 4000 سبسکرایبر واچ ټایم هم پوره شلو، 1000 سبسکرایبر هم ولرل په خپل ټایم باندې. د دې خپل کاپي رایټ حقوق دي، د بل چا ویډیو به نه جوړېږي، بل چا آواز به نه جوړېږي، خپلې ویډیوګانې به جوړې، خپلې ویډیوګانې به شیر کړې، بل چا سره فیسبوک کې به بخنې سره یوټیوب کې به جوړېږي. هماغه خپلې ویډیوګانو باندې د بل چا کاپي رایټ ډېر مهم دی. د دوی سخت قانون کاپي رایټ دی چې هر کله یو 3 سټیکه تاسو نو په دې 12 میاشتو کې باید تاسو 4000 ګنټې تاسو ویډیو وکتل شي او همدارنګه 1000 سبسکرایبر پیدا کړئ. د هغې نه پس بیا تاسو یو هغه ته اپلای کولی شئ د ګوګل ایډسنس اکاونټ ته. ما خپله ګوګل ایډسنس زما ډېر مخکې هغه مې کړی و، ورته اپلای مې ورته کړی و، بیا ما ته هغه کوډ راولېږلو، د هغې نه پس بیا نو ما هغه کوډ ورکړلو او اوس خوشبختانه زما چینل چې دی دا ویریفای شوی دی، لکه مطلب زما واچ ټایم پوره شي او 1000 سبسکرایبر پیدا کړم نو زه کولی شم په اسانۍ سره پیسې ترلاسه کړم. نو همدارنګه خو دا اوس وروسته خبرې دي چې یاره تاسو باید سمدستي ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ او هغه پیسې سمدستي ګوګل ایډسنس پین کوډ تاسو ته راشي او پیسې وکړئ. نه دا د په کراره خبرې دي. لومړی باید تاسو خپل 1000 سبسکرایبر پیدا کړئ، 4000 واچ ټایم پیدا کړئ، 4000 واچ ټایم هم چې پوره شي، 4000 ګنټې هم چې ویډیو وکتل شي هغې نه پس بیا یو مونیټایزیشن درته راځي چې کله دا 4000 ګنټې هم ویډیو وکتل شي، 1000 سبسکرایبر هم پیدا کړئ، بیا مونیټایزیشن آن کېږي، تاسو هغه مونیټایزیشن درته بیا ښیم، بیا تاسو کولی شئ یوټیوب نه پیسې وګټئ. په ځان باور که لرئ یوټیوب استعمال کوئ، که هغه د کرکټ باره کې، که هغه دغسې ټیکنیکل ویډیوګانې یا د کومې زده کړې باره کې، یا بل ریشخندي یا داسې فني یا داسې اسلامي چې هر یو تاسو ته ښه ښکارېږي نو هم به پیسې وګټئ، هم د یو بل چا خدمت وکړئ. یو دویم بلاګر دی. بلاګر هم داسې دی پاڼه دا لکه ویب پیج دی، لکه د BBC پښتو ټکی کام شولو، همداسې ازادي راډیو ټکی کام تاسو دا عام کتلی به دوی نو دغسې یو بلاګر جوړ کړی او بیا هغې کې به پیج جوړ کړی، په هغې باندې چې کله ډېر لیدونکي پیدا شي د هغې په ذریعه باندې بیا پیسې ګټي. نو دوی
که دا په ځان باور لري او ښه لیکوالی او ښه لیکنه کولی شي د هر یو شي باره کې سیاست کې لیکنه کوي کرکټ باره کې لیکنه کوي اقتصاد او بیا رغونه او تجارت او د هر شي باره کې که ښه لیکنه لیکوالی نو بیا زما مشوره دا ده چې بلاګر جوړ کړه بلاګر طریقه هم درته انشاءالله راتلونکي ښیم چې څنګه یو بلاګر جوړ کړو بیا هغې کې پیج جوړ کړو بیا د هغې په ذریعه پیسې څنګه وګټو نو که لیکوالی او لیکنو سره ښه اشنایي لري او بیا بلاګر جوړ کړه بل درېیمه اډموب دا اسانه ده هر یو کولی شي چې اډموب په ذریعه باندې پیسې وګټي اډموب اسانه دی دونه مشکل نه لري صرف یو اپلیکیشن یو اکاونټ جوړېږي ساین اپ کېږي پکې اکاونټ چې جوړ کړلو هغې نه وروسته یو ایپس به ځان ته جوړی د هغه ایپس کې به اعلانات لګي اعلاناتو نه وروسته به بیا هماغه خپل اعلانات ګوري نو هغه ستا پورې اړه لري چې څومره ته کار کوې د ورځې کېدای شي $10 هم وګټې 20 هم وګټې 30 هم وګټې ما خپل هم پکې زه خپل هم کې اوس حاضر کار کوم نو دا تر ټولو اسانه ده ځکه یو خو دونه سمدستي په هماغه ورځ چې ته کار شروع کړې د اډمو په ذریعه باندې سمدستي په هماغه ورځ پیسې ګټې دونه ټایم ته نه اړتیا لري او نه دونه شرایط لري بس صرف اکاونټ جوړ کا او اپلیکیشن جوړ کا ځان ته او نور پیسې اعلانات پکې خارجي اعلانات دی ګوري یو 3-4 منټه پکې تیراوه او هغلته به تا ته پیسې جمع کېږي د ورځې په یو کلیک چې وکړې $1 هم درکوي $0.5 هم درکوي 0.25 هم درکوي 1.5 هم درکوي په یو کلیک باندې یو کلیک مطلب دا چې یو اعلان کتل نو که د ورځې 20 کلیکه وکړې شاید $10 هم وګټې $10 هم وګټې نو هغه بیا تا پورې اړه لري دا تر ټولو اسانه طریقه ده او زه باور یم چې تاسو د دې نه هم ګټه اخلئ یو څلورم واوپ دی او هم خپله ما استعمال کړی دی د هم لږ وخت غواړي بس زه تاسو ته بیا طریقه ښیم دې کې ما همدغسې یو اکاونټ جوړېږي بیا هغلته به چا سره چې لکه فیسبوک باندې د چاټ به کوې او میسیج به کوې او ویډیو به ګورې لایک به کوې کمنټ به کوې شیر به کوې دا شیان به کوې نو هغه چې څونه ډېر ته کوې بیا هغه هلته تا ته پیسې درکوي او د هغې په ذریعه باندې بیا دې کې یو خوبي دا ده چې د دې پیسې ته خپل سیم کارت ته خپل موبایل ته لېږلی شي پر دې مثال اتصالات روشن اریبه هر یو سیم کارت هم چې دې کې پیسې وګټلی بیا د دې یوه خوبي دا ده چې هغه تاسو خپل نمبر ته لېږلی شئ او ورپسې هیپو فیسبوک دی یو زنګ را نو واوا په مسانه ده خو دونه مشکلات نه لري ځکه په اسانۍ افغانستان کې پیسې نه ډایرکټ خپل سیم کارت ته ورکوي د دې طریقه مې راتلونکي کې انشاءالله درته ښیم صرف زه تاسو ته ښیم چې کوم یو سره تاسو دلچسپي ښیئ او هماغه بیا تاسو په راتلونکي کې سبا او بل سبا یو څو ورځې کې زه ویډیو جوړوم د هر یو بېله طریقه د کار طریقه د اکاونټ جوړولو طریقه زه تاسو ته ښیم چې هر یو مخه خو به یې وکړي بل هیپو فیسبوک دی د دې مثال خاص داسې دی لکه فیسبوک دی او خاص فیسبوک دی مطلب خپل عکسونه پکې شیر کوه د بل چا ګوره زه به یوه نمونه درته وښیم دغسې یو هیپو دا علامه ده او دوی کومه چې ملګري انوایټ کوي بیا په هغې باندې تا ته پیسې درکوي یو بله پکې چې لایک کمنټ کوي چا سره چټ کوي په هم پیسې درکوي نو دا ما اسانه ده دا هم درته انشاءالله په راتلونکي کې ښیم چې څنګه کولی شو موږ پیسې وګټو له دې هیپونه بله مهمه او اساسي چې نړیوال دی په هر ملک کې تاسو کولی شئ پیسې وګټئ هغه پیونر ماسټر کارډ دی 6 نمبر زه خپله پیونر ماسټر کارډ کاروم یعنې واقعیت ښه دی پیسې لکه $100 پکې جمع کې په دې کې موږ پیونر مطلب ماسټر کارډ دا ماسټر کارډ دی او سره کوم ماسټر کارډ دی دا الکترونیکي دی آنلاین ډول دی دلته په دې کې سرمایه ګزاري وکړه پیسې ګټلی شي د دې خوبي دا ده $100 پکې واچوه یو شی واخله هلته خرڅ کړه خارج آنلاین ته یو کمپنۍ نه یواله به بل چا خرڅ کړه یو بل لکه موږ تاسو اکثره آنلاین دې باندې آنلاین خریداري کېږي خلاص یو شی په آنلاین ته ورراخلی او خرڅی او یو بل دې کې انویسټمنټ کېږي سرمایه ګزاري کېږي $50 پکې واچوه 100 پکې واچوه 200 پکې واچوه هغه بیا تا ته خپله فیصدي درکوي نو دا واقعیت عام ښه دی زه به هم تاسو ته د دې یوه مخ چې خپله پیونر ماسټر کارډ ترلاسه کړی دی هغه به تاسو ته وښیم یو نمونه به وښیم درته نو دا ګورې تاسو ما ته پیونر ماسټر کارډ یو څه موده مخکې لاسته راللو ما افغانستان کې څه چې په جلال آباد کې ما ترلاسه کړلو نو اسانه ده ما په خپله پیونر ماسټر کارډ ترلاسه کړی دی
او د دې ګټه واقعیت ډېره ده په دې باندې آنلاین تور موږ پیسې ګټو پیسې بیا او بل خوبي پکې د دې او خوبي بل دا هم ده چې د دې پیسې خوشبختانه په افغانستان کې په عزیزي بانک کې موږ اخیستلی شو چې پیسې دې پکې برابرې شولې ورشه عزیزي بانک ته هغه ته ډالر اخلي او که هر شی اخلي نو د عزیزي بانک په تور باندې د پیونر ماسټر کارډ نه پیسې ایستلی شي اسانه ده د دې نه او د دې طریقه به درته ښیم چې څنګه ورته اپلای کوو لږ مشکلات لري د دې کارت ترلاسه کول ځکه په افغانستان کې دوی دا کارت نه ورکوي تر اوسه یې نه کار پیل کړی دی خو موږ یوه طریقه ما زده کړې ده چې سنپراګ په نامه ده چې د هغې په ذریعه باندې ځکه ما خپله موټه اپلای وکړله او پیونر ماسټر کارت مې ترلاسه کړو په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله درته د پیونر ماسټر کارت هم درته ښیم صرف نن مې درته همدونه وښودل چې څنګه کولی شو چې په قانوني طور قانوني مطلب چې غیر قانوني نه وي قانوني طور پیسې څنګه له انټرنیټه وګټم یو خاصې یي چې یو څوک ځوروي او وایي چې هله دونه ډالر درته دې ویب سایټ کې ځان راجستر کوو دومره یعنې اول کې چې ما کار شروع کړو په ما واقعیت ډېر څه تېر شول یو ویب سایټ کې ما کار شروع کړلو چې هغه رښتیا هم پیک کړو او زه پوه نه وم تقریبا 200-250-300 ډالر مې پکې وګټل زه ډېر ورته خوشحاله وم ما ویل زه دا پیسې دې بینک کې به یې زه وباسم خو چې یو ټیم وروسته شو هغه نو یو څه ټیم وروسته بیا ما پسې هغه خپل اکاونټ هم بند شولو نو واقعیت ډېرې خفه کړله ما همداسې هر چا دوکې هم راکړې دی یو بدبختي موږ او تاسو کې دا ده چې یو څوک یو دوه ټکي زده کړي بیا دونه بعض باندې بدل نه لګي دونه غمان ځان ته مغرور شي که زه تاسو ته د یو چا میسج وښیم چې ما 100 کسانو ته میسج کړی دی چې وروره زه دغه ځای کې مشکل لرم او ما سره مرسته وکړه یو څه دیکه کېږي صرف یو نیکه مشوره راته راکړه څه وکړم نو اول خو به جواب نه راکولو یو ډېرو جوابونه نه دي راکړی که درته وایم چې 10-15 ډېرو کسانو ته مې میسج کړی د بیخي بې جوابه پرېښی یم تر اوسه پورې هماغسې بې جوابه بیا به چې یو نیم راته جواب وکړلو هغه به رانه د پیسو تمه لرله 1000 روپۍ راکړه 2000 راته کارت ته ولېږه 5000 راته ولېږه زه تاسو ته دا شی جوړوم زه تا ته دا شی جوړوم نو خپله شخصا زه خو داسې وایم چې یو څوک یو دوه ټکي زده کړي باید یو بل چاته یې وښیي یوازې پیسې نه ده چې یاره د پیسې دپاره تعلیم کار دی نه تعلیم وکړه بل چاته د خیر ورسېږي نو خپله شخصا د ورور دی زه شخصا زه ذمهوار یم چې زما پورې چې څه مې زده وي او تاسو پکې مشکل لرئ او رانه ښه ډاډه پوښتنه کوئ زه به د واټساپ شمیره به مې ته پرېږدم فیسبوک کې مې راته میسج پرېښولی شئ او چې زده مې نه وي بیا نو نه به ته خفه کېږي او نه به زه خفه کېږم نو په دې هیله چې دا ویډیو رانه اوږده نه شي اوس هم ډېره اوږده شوله ملګرو صرف نن مې په دغې پوهولی چې افغانستان کې یو څو طریقې دي قانوني طریقې دي ما چې څونه سرچ وکړل دغه ما زده کړل پکې چې دغه یو څو شیان نه موږ پیسې ګټلی شو په حقیقت کې یو یوټیوب دی بل بلاګر دی بل هډموب دی بل واواب دی بل هیپو دی فیسبوک د هیپو نو دونه مغه نه دی نه پیسې مې نه ورکوي بل پیونر ماسټر کارت دی او زه چې خپله استعمالوم یوټیوب استعمالوم هډموب استعمالوم پیونر ماسټر کارت استعمالوم دغه درې شیان استعمالوم دې کې ماسټر کارت او د هډموب نه پیسې مې لا اخیستې دي خو یوټیوب نه لا تر اوسه ما 1 روپۍ نه ده ګټلې ځکه زما واچ ټایم هم نه دی پوره او سبسکرایبر مې هم کم دي نو تاسو ته مې ویډیو جوړه کړله په دې هیله چې خفه شوي نه یو څه به مې زده کړي په دغه 5 کې چې هر یو شي ته تاسو ځان باوري ښئ او په ځان باور لرئ چې زه کولی شم نو بسم الله کوئ وخت مه ضایع کوئ زه درته باور در کوم چې تاسو به یو څه نه چې ښه ډېر څه به زده کوئ او پیسې به ترلاسه کوئ نو وخت د لاسه مه ورکوئ او د هغه چا خبرو باندې مه غولېږئ چې یاره داسې دروغ دی او دا دروغ دی که هر څوک وایي چې دروغ دی زه به ته په ثبوت سره ښیم چې یوټیوب کې څنګه زه پیسې څنګه افغانستان کې پیسې وکړم بلاګر کې څنګه وښیم که چا په کار وزه ورته ثبوت سره دا شیان ښیم هډموب کې همداسې واوپ هیپو فیسبوک او دا پیونر ماسټر کارت نو ویډیو اوږدېږي ملګرو په دې هیله چې څه به م زده کړي ومن الله توفیق او اخر کې زما چینل سبسکرایب کړئ او په الله بچم سپارم خپل ورور په دعاګانو کې یاد ساتئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته